اووم لامل له بل سره نیکي. د نیکۍ یو ګټه تر ټولو لومړی خپله کوونکي ته رسیږي. د ونې لومړنۍ میوه د ونې کرونکی راټولوي. نیکي کوونکی لومړی په خپل نفس کې په زړه پورې صفتونه او ښکلي اخلاق مومي او په زړه کې یې خوښي را پیدا کیږي. آرامي مومي او د زړه غم یې له منځه ځي. کله چې یو مصیبت در پیښ سي، له بل سره نیکي وکړه. ستا مصیبت به له منځه لاړ سي. یو غمجن سره د غم پر مهال مرسته وکړه. له غمونو به خوندي سي. د یو دردمند د درد لپاره مرهم سه. یو بېوزله او محروم ته د هغه د اړتیا سره سم یو څه ورکړه. د مظلوم مرسته وکړه. وږي ته خواړه ورکړه. د ناروغ پوښتنه وکړه. خپلې مخې ته به ښکاره نیکمرغي وګوري. د نیکۍ کارونه د مشکو مثال لري چې له خپل خاوند پرته پلورونکي او پیرودونکي ته هم ګټه رسوي. د نیکیو بازارونه له برکتونو ډک دي چې په زړونو له احسان، نیکۍ او ښو خویونو څخه ډک وي. د خندا په ډکه خولو له بېوزلو سره مخه کېدل صدقه جاریه ده. نبي علیه السلام فرمایي: لو ان تلقى اخاك بوجه طلق. له خپل مسلمان ورور سره ستا په پراخه ټنډه او خوښۍ سره مخ کېدل صدقه جاریه ده. او په تریو تندي له یو چا سره مخ کېدل له هغه سره د جنگ اعلان دی چې په نښته یې رب العالمین خبر دی او ډیر نږدې ده چې دغه نښته رامنځته سي. یو داړونکي سپي ته یو ګوټ اوبه ورکول د هغه جنت لامل دی چې پلنوالی یې د اسمانونو او ځمکې په اندازه دی. ځکه د بدلې ورکولو والا ذات الله رب العالمین دی چې ډیر بخونکی دی، جمیل دی، جمال خوښوي، غني او ستایل سوی دی. ای له بدمرغۍ څخه ویریدونکیو، د نیکیو باغ ته راسئ او د نورو د حقونو په ادا کولو ځان بوخت کړئ. دوی ته له خپلې سخا نه ورکړه وکړئ، میلمستیا یې وکړئ، مرسته ورسره وکړئ، خدمت یې وکړئ. په دې سره به هرومرو تاسو ته نیکمرغي ترلاسه کیږي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. پر هغه باندې د هیڅ چا احسان نسته. هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ رب د خوښۍ لټونې لپاره دا کار کوي. ارومرو به هغه ترېنه خوشحاله سي.